ښایسته جنۍ وی هلک پې مین شوی و ډېره د عبرت قصه ده یو جنۍ باندې یو هلک مین شو بیا راغی پلار ته ووایي زه ورسره واده کوم پلار ورته وی دا جنۍ ماته وښایه نو بیا به خبره وکړو چې جنۍ هغه پلار یې لیدلی پې مین شوی دی نه زوی ته وایي ته دې د واده لایق نه یې زه به ورسره واده وکړم د دواړو پې جګړه شوې ده دواړه یو بل سره اوازونه اوچت شوي بیا تلې کیس تاڼې ته رسېدلی تاڼهدار ویلی چې دا جنۍ ماته وښایئ تاسو پلار او زوی چې پې جګړه کوي دا خو هم څه جنۍ یي که چې هغه تللی جنۍ لیدلې د هغه خوښه شوې ده دواړو ته ووایي دا تاسو کلي چې دا زما لایق ده زما سره کم سے کم حکومتي وظیفه ده ما سره حکومتي عهده ده هغوی په منځ کې خبره ورانې شوې ده وزیر له خبره رسېدلې وزیر ویلی دی چې لکه ای تاڼهداره ای قمقله ته د یو جنۍ دپاره دوی سره جګړې کې اخر دا څه بلا ده چې ته په جګړو کې نښتی کارونه دې پرېښودي هغه وزیر صاحب ته یې ویې نه نه داسې بلا ده چې چې تلی چې لیدلې ده وایي یو هم دلته وینم دا جنۍ صاحب زما ده زه خو وزیر یم څوک یم وزیر بیا په دغه مسلو کې کته بره کېدو د باچا کار کمزوری شو باچا راوغوښتلی که تا باندې څه چل شوی دی او دې جنۍ ته لیونی یې کړې دا خو به دې مړ کړي دا خو به دې تباه و برباد کړي دا جنۍ دا څه شی دی مونږ ته یې وښایه ته چې ته لیدلې ده وزیره چې د ویې نه بدېږي دا جنۍ زما ده نو بیا دې جنۍ فیصله کړې ده چې بس صحیح مقابله وکړئ زه به منډه کړم او تاسو ما به شاته راځئ چې کوم یې راونی هم دغه شو بس ټولو منډه کړې ځوان علیکم منډه وایي سپین ږیری پلار هم په منډه دی تاڼهدار هم په منډه دی وزیر هم په منډه دی باچا په لوی ځان باندې په منډه دی نو یو کنده راغله چې هغه دوی ته پته نه وه دوی دې کندې ته ورولیدو او دوی جنۍ ته ټوپ ووهه نو بیا چې دوی ته کتلي دي دی ورته وایي چې زه هېچا په لاس باندې نه راځم زه د هر چا سره دغه کار کوم زما صرف دغه کار دی چې دې کندې ته سړی را رسو دې کندې ته را رسېدو پورې مصروفه ساتم بس دا جنۍ څوک ده دا دنیا ده یوه منډه ده په دې دنیا پسې ټولو مقابله ده او دغه کندې ته م رسوي بیا رانه واوړي بیا بل راګیر کړي